څوک ویلی شي چې دا کمپیوټر خپله څه شی ده او کوم ځایونو کې موږ د دې نه استفاده کولی شو. اکثر تاسو کې به وکولی شي ووایي چې کمپیوټر دا شی ده. بعضې کسان به ښه تفصیلي شکل باندې به هم پوهېږي چې کمپیوټر کوم برخو کې موږ استفاده کولی شو، خپله څنګه استفاده کولی شو. خو بعض دوستان داسې دي چې اوس هم بعض سوالونه بعض مشکلات لري د خپله د کمپیوټر برخه کې، چې آیا کمپیوټر وایي همدې ته چې یو غټ مانیټر یې در سره، غټه سی پی یو یې، ماوس او کیبورډ یې په دې کې کار کوي که نه نور قسمونه هم شته دي او کوم برخو کې د استفاده کولی شو. آیا صرف همدې کې فلمونه، ویډیوګانې او دا کوم دفتري کارونه چې دي دا کولی شو که نه نور هم برخه لري؟ نو دې ویډیو کې ټول موږ بحث به په همدې باندې. کمپیوټر خپله په مختلفو شکلونو کې موږ چاپېریال کې شته ده استفاده کوي هر وخت یې، لکه غټ ډسکټاپ شو، لپټاپ شو، نور موبایل شو، سمارټ واچ شو، کیمره شو. لا زیات هڅ شیان دي چې کمپیوټر کې حسابېږي، خو بیا هم موږ ورته جدا جدا نومونه اخلو. ولې ډسکټاپ ګوره کمپیوټر ټول عموما ورته کمپیوټر ویل کېږي کوم شیان چې هارډویر او سافټویر لري. او کمپیوټر خپله په یو ژبه پوهېږي چې هغې ته وایي باینري لینګویج، یعنې 0-1 لینګویج، چې 0 او 1 دي پکې. راځئ چې دغه درې شیان لږ نور هم ساده طریقې سره تاسو ته وایم. ګور یو موږ سره هارډویر شو، یو سافټویر شو او باینري لینګویج مې هم پکې ویل چې کوم 0-1 لینګویج دی، 0 او 1. هارډویر فکر وکړئ چې کوم دا ښکاري تاسو ته او لمس کولی شئ هغه هارډویر ده. لکه چې لکه دا زه ټچ کولی شم دا هارډویر دی، دې دننه مدربورډ لګېدلی هارډویر ده، ریم پکې لګېدلی هارډویر. دا شیان په هارډویر کې راځي چې هم ټچ کېږي، هم کتل کېږي او هم یې حس کولی شي، مستریتوب هم پکې کولی شي. سافټویر چې ده همدغې ماشینونو ته معلومات ورکوي، رهنمایي ورته کوي چې ته دغه کار وکړه. دا چې کوم شو بیا سافټویر شو او د کوم طریقې سره ورکوي همدغه 0-1 لینګویج نه ده، باینري لینګویج. دغه لینګویج په طریقې نه د سافټویر طریقې نه دا معلومات ځي هارډویر ته، هارډویر بیا کار کوي. مثلا هارډ ډسک د کاپي روانه کړې، هارډ ډسک خپله کار خو نه کوي. سافټویر د طریقه وینډوز چې شو هغې کې تا ډیټا اچولې او ډیټا کې وایي چې دا ته د دغه قسمت هارډ ډسک واچوه. اوس کمپیوټر داسې یو برقي آله ده چې نور به یې مختصره کړو، ټول سره کار د معلومات سره ده. معلومات ورکوي تا ته، معلومات درکوي. نو دغه کمپیوټر ده. اوس چې هر څه تا فکر کړی غټ کمپیوټر ګوري دا چې دلته پروت ده دا هم همدغه کار کوي، لپټاپ ګوري دا هم دا کار کوي، موبایل هم دا کار کوي او نور پکې شی دي، کیمره هم دا کار کوي. اوس یخچالونو کې دا شیان راوتي دي، هغې کې هم بعضې سکرینز لري، ته ورته انسټرکشنز ورکوي، ته دا ماته داسې وساته، دا ځای داسې وساته، یخوالی زیات وساته، کم وساته. دا ټول اوس نوي یخچالونو کې، زاړه یخچالونو کې نه. نو دا اوس د کمپیوټر ساده طریقې سره تشریح همدغه کېدلی شي. اوس کمپیوټر باره کې چې موږ خبره کوو اکثر دوستان ذهن کې به چې راتلل یا به همدا لپټاپ راتلو چې دا او یا به ډسکټاپ راتلو چې لپټاپ نور هم کمپریس شوی به ورته وایو چې کولی شي یو ځای نه بل ځای ته بوځي ویسي، یو کولی شي یو ځای نه بل ځای ته یې ویسي. خو اول نو داسې نه و. د اول کمپیوټر ډېر داسې غټ بلا کوټې غوندې شی جوړ شوی و چې هغې کې صرف شی کېدو، کیلکولیشن کېدو، کمپیوټینګ کېدو. کمپیوټینګ دغه جمع او ضرب او تفریق دا شیان دې ته کمپیوټینګ وایي. همدغې کمپیوټینګ لغت نه کمپیوټر لغت راوړی دی. نو دا اول جنریشن داسې و. بیا دویم جنریشن کې دا راکم شو، دریم کې نور هم راکم شو. اوس چې موږ کوم استفاده کوو پنځم جنریشن کمپیوټر دی. یو شي کې کنفیوز نشئ، تاسو به هم اورئ چې لسم جنریشن، 11م جنریشن، 12م جنریشن. هغه د کمپیوټر جنریشن نه دي، هغه تا د کمپیوټر کې د پروسیسر جنریشن ده چې دا پروسیسر څویم جنریشن ته څونه تیز کار کولی شي. جنریشن د کمپیوټر صرف پنځم پورې وته. پروسیسر جنریشن بیا دا مخکې 11م او 12م نور ته هم رسېدلی ده. اوس دغه کمپیوټر چلول دپاره موږ څه لرو؟ اپریټنګ سیسټمز لرو. د هر مختلف کمپیوټر یا هر مختلف ماشین اپریټنګ سیسټم فرق کوي. اوس وینډوز اپریټنګ سیسټم دی، ډسکټاپ او لپټاپ کمپیوټر ته چې کوم کې وینډوز کار کوي. اوس که د اپل کمپیوټر یې وګورو چې کوم میک بک ورته وایي، هغې کې میک وینډوز نه دي. همداسې موبایل ته راشو، انډرایډ
اوریدل هم دا انډراید یو اپریټینګ سیستم دی چې هغه طریقې نه موبایل ته استفاده کولای شي چې ټچ کې انسټالیشن کې ارڅ چې کوي. بیا همداسې د اپل کمپنی موبایل نه آیفونز چې کوم دي د هغوی آی او اس ده. اوس کروم وینډوز هم راوته ده. کروم خپل کوم لپټاپ چې پروډیوس کړي دي هغه کې کروم وینډوز چلیږي. دا اوس نه پوهېږم افغانستان کې به چا سره یې که نه خو معلومات جمع کوله کې تاسو لپاره دا هم یو نوې معلومات ده چې ځان سره وساتئ. اوس دې وخت کې چې ډېر مهمه برخه کمپیوټر کې موږ سره حسابېږي هغه نیټورک ده. تاسو په فکر دا نیټورک به څنګه مهم وي چې څه ته انټرنیټ کې سرچ کوئ او تا ته بیرته هغه معلومات راځي. دا د نیټورک طریقې نه راځي. نیټورک ته یو کمپیوټر بل کمپیوټر سره کنیکټ کولی شي چې هغې نه څه معلومات یو بل ته غواړي. یو کمپیوټر د جمع کمپیوټر نه نور سره کنیکټ کولی شي. یو کمپیوټر ټول دنیا سره کنیکټ کولی شي. اوس تا کومې ټولې دنیا سره چې کنیکټ ده دا انټرنیټ لاین دی یا وای فای ده چې تا ته راغلی ته ټول دنیا سره کنیکټ دی. هر برخه معلومات چې غواړې د دنیا کونج نه هغه تا ته راځي. اوس نیټورک دومره غټه برخه ده چې کمپیوټر یې ته دلته ناستې د کوم دنیا کونج کې چې ته معلومات غواړې هغه ټول تا ته د موبایل سکرین یا کمپیوټر سکرین کې راوړي. دا ډېره مهمه برخه جوړه شوې د کمپیوټر. برخه د کمپیوټر ډېرې زیاتې دي. دا یو نیټورک هم ویلې دنده چې دا سب تا سره کمپیوټر کې هیلپ کوي. کمپیوټر د انټرنیټ راوړي درته او تا دنیا هر ګوټ کې کنیکټ کېدلی شي. دا خپل سپیشلیسټان لري هغوی کار کوي. هغوی نور شیان جوړوي چې څونه دا تیز کړي سره هم بل ډیوایس را جوړ کړي سافټویر را جوړ کړي کوم دا نیټورک نور سره هم ته ډیولپ کړي. دا خلک دي ناستې کار کوي. دغسې نور هم ډېر زیات برخې دي چې اوله برخه نه به یې راشو همداسې ما یو 10-12 دانې به نوټ کړي. اول سافټویر انجینرینګ ته به راشو. و سافټویر انجینرز کمپیوټر کې څه کار کوي هغوی سافټویر یې جوړوي چې کوم سافټویر ته پکې کار کوي مایکروسافټ آفس شو فوټوشاپ شو فلم پکې ګورې چیټینګ پکې کوي. دا هر یو هر شی چې ته اوپن کوي او کلوز کېږي هغې کې ته کار کوي هغه یو سافټویر ده. هغه خپل سر باندې وینډوز والا چې وینډوز چې چا جوړ کړی هغوی نه ده جوړ کړی. بېلو خلکو همدې وینډوز دپاره همدې میک دپاره چې کوم میک بک لپټاپ دي آی او اس موبایلونو دپاره انډراید موبایل دپاره مختلف سافټویرونه جوړوي چې هغه سافټویر کې چې یا به ګیم هم پوهېږي چې څونه په سخته جوړېږي او څومره پیسې پکې ګټي. د امریکا صرف د ګیم عاید د ډېرو مملکتونو نه زیاته صرف ګیم چې کوم څونه عاید راوړي مملکت دی. دا اوس هغه سافټویر انجینران دي چې راغونډ شوي دي یو سافټویر جوړوي د هغې په طریقه تا ته یو کار اسانه کوي چې ته کمپیوټر کې هغه استفاده کوي. که اوس ورډ نه و تا به نوټ پیډ کې کار کوو ته په ډېر ساده طریقه او ډېر په اسان طریقه پریزنټیشن یې جوړولی شي ډیټا کلیکټ کولی شي ډېرې نور طریقې د ورډ کې ایمیلز لیکلی شي هر څه چې ته لیکلو مربوطي کولی شي. اکسل راغی که مایکروسافټ اکسل نه و تاسو به اوس هم محاسبه ورقو ډېر جنجالو کې به اخته چې تا هغه ډیټا ته مکمل وساتې او تا نه ورکه نه شي او اسانه اوسي درته دومره ورقو ډیټا ته په یو وړکې فایل کې ساتلی شي کمپیوټر کې. همداسې ګیمونه که وګورئ ګیمز کال اف ډیوټي وګوره نور ګیمونه وګوره دا ټول یو سافټویر انجینر جوړ کړي دي. سافټویر انجینر دا سافټویر هاوس لري خپل سر باندې کار نه کوي. سافټویر هاوس کې مختلف خلک ناستي یعنې ډېر نفران ناستي چې یو ډیولپمنټ کوي بل ډیزاین کوي یو کار کوي بل کار کوي تر څو ټول یو ټیم را یوځای کېږي او یو سافټویر تا ته جوړوي. سافټویر انجینران یو کار چې ښه ده هغه هر وخت سافټویر ډیولپ کېږي یا اپډیټ کېږي. مثلا ما یو سافټویر جوړ کړو چاته مې چې جوړ کړی هغه ته بل کال کې ورته یو شی په کار ده چې دا دې سافټویر کې اوسي نو چې بیرته ما ته راځي ما نه بغیر بل څوک کې په اسانۍ جوړولی نه شي ولې چې ټوله ډیټا یې ما جوړ کړې زه یې راحتۍ باندې پوهېږم چې څنګه کېږي. نو دا ټول د سافټویر انجینرانو کمال ده. صرف د سافټویر نه بله برخې هارډویر انجینرز دي. اوس تا دا کمپیوټر خراب شي ته به یې چا ته وړې مستري ته وړې هغه مستري ته هارډویر انجینر وایي چې چېرته هم هارډویر انجینر نه اوسي دا کمپیوټر نه چې خراب شول ختم دي نور خپله خو یې نه صرف ورکشاپونه او دې ځای نه دي. هر کمپني خپل ځان لپاره هارډویر انجینر لري چې هغه هارډویر انجینر د دې لپټاپ اوسي ډیسکټاپ اوسي کمپیوټر هر شی چې کوم ورژن چې اوس جوړ کو دوباره کوم بل ورژن چې جوړی دا په کوم ډیزاین او کوم خصوصیات سره جوړ کړي دا هارډویر انجینر دې کار کوي. بلې برخې ته به راشو هغه ده ډیټابیس اډمنسټریشن
ډیټابیس یعنی تا معلومات چیرې ساتل کیږي، څنګه ساتل کیږي او څنګه ته بیرته ورته لاسرسی پیدا کولی شي. اوس فیسبوک اکاونټ لري، زه ایمیل پاسورډ ته وهي همغه فیسبوک اکاونټ چې تا اوپن کیږي راځي درته. که یو پاسورډ غلط وهي یو نمبر نه راځي، که ایمیل یو نمبر غلط وهي نه راځي. دا څنګه کیږي چې ته ایمیل پاسورډ وهي هغه د بل چا ایمیل اوپن شي؟ نه، چې کومه تا ډیټا ده هغه ډیټابیس کې سٹور کیږي بیرته تر راوړل شي. دا فیسبوک ما صرف یو مثال ورکو. هر کمپنی زیاتر چې کوم های لیولو کې کار کوي ډیر زیات ډیټا لري، ضرورت لري چې هغه ډیټابیس اډمنسټریټر ته مثلا یو څوک موټر خرڅي، هر وخت دغه کسٹمر راځي موټر اخلي ته زرهاو کسٹمر لري، دا باید د ټول کسٹمر ډیټا ځان سره وساتي چې دا ویب سټ ته راغی د ډیټا باید د سره ډیټابیس کې سیو شي. دا خپل سره باندې شي کولای، دا هم د قصې ډیټابیس اډمنسټریټر لري چې هغه دا ټول کار نه کوي. اوس ماته میاشتې زرهاو نفران راځي ویب سټ ته او بیرته ځي، یا 400 یا 200 نفران خریداري کوي. اوس که نوې مواد ماته راځي یا نوې موټر ماته راځي، که زه یو ایمیل وکم نو زه به دا 400 نفران ته یو دانه را پیدا کوم، که ما چې لیکلي اوس ځان سره ښه که نه اوس یې کتلي دي. ډیټابیس اډمنسټریټر څه کوي چې دا صرف تا ویب سایټ ته راننوتو چیکینګ یې وکړو، د دې ایمیل پاسورډ هر ایمیل تا سره عموماً پاسورډ نه چې تا سره بیرته هغه ډیټابیس کې پاتې شي. بیا ته یو ایمیل سره د ټولو خلکو ته ایمیل لیږلی شي. خو اول کار د ډیټابیس اډمنسټریټر راځي چې دا ټوله ډیټا تا سره وساتي. اوس که چیرې یو خریداري تا کړې اوسي په سوپر مارکیټ کې، دا سوپر مارکیټ کې چې ګورې دا څونه خریداري چې کېږي ورځ کې سبا نه تر ماښام پورې هلته یو ماشین لري ځي ورځي. دا ټول اول خو یو سافټویر انجینر یو سافټویر ورته جوړ کړی او ډیټابیس اډمنسټریټر د هغې دپاره ډیټابیس جوړ کړی چې څونه خریداري کېږي هغه ټول هلته سیف شي ورسره، چې هر کله بیا په کار یې هغه بیرته چې کولی وشي وایي ګوري چې څنګه زه غواړم. نور هم مغلقه تشریح کېږي خو کوشش کوم ساده طریقو سره تاسو ته وایم چې پوه شئ. هغه خلک چې نه پوهېږي په اکثر وخت چې څوک پوهېږي کامنټو کې هم راته وایي چې دا څونه ساده ویډیو دې جوړه کړې دی ما ټول پوهېږي. نه ټول پې نه پوهېږي، ته پې پوهېږي ځکه تا ته ښکار چې ټول پوهېږي. ډېرو خلکو دا شیانو معلومات ته ضرورت ده چې څه برخې دي کمپیوټر کې. بیا ورپسې موږ کمپیوټر نیټورکینګ لرو. اوس د ما دا څو کمپیوټر دي، 3 کمپیوټر دلته ما سره شته دي چې زه هغه دریم کمپیوټر نه ډیټا راخلم. زه خپله دغلته کېږم چې دریم کمپیوټر نه زه ډیټا راخلم که ساده طریقې سره یا نیټورک ما سره نه اوسي راځم هارډ ډسک به وړم هلته به یې اچوم بیا هغې نه به ډیټا راخلم بېرته دلته راسم. که دې نه مې پکاري بیا به هم زه هارډ ډسک راخلم دې کې به ډیټا اچوم بیا به وړم هلته. اوس څه رقم ته حساب ته ما دلته یو نیټورک جوړ کړی ده، هېڅ ضرورت نه لرم د 2 کمپیوټر لاړ شم. همدې خپل کمپیوټر نه دا دویم کمپیوټر هم دې ته هم لاسرسی لرم، هغه دریم ته یې هم لرم. نیټورک څه رقم ته ده چې یو کمپیوټر د یو بل کمپیوټر سره یا د جمع نورو کمپیوټرو سره کنیکټ کوي درته چې تا څه ډیټا یې هغه اخیستلی شي کتلی شي، د هغه څه ډیټا یې ته نه کتلی شي استفاده کولی شي. خو هر وخت داسې نه وي. ساده نیټورکونو کې همداسې بیا چې لږ زره مخکې لاړ شي بیا سرور او کلاینټ راځي. سرور دا ده چې اجازه ورکوي کلاینټ ته. کلاینټ منظور مې دا نه ده چې یو نفر اوسي، کمپیوټر نه خپله یو دانه پکې سرور شي چې هغه د هر شي اجازه لري او هغه هر څه کولی شي چې د خلکو ته د چې شي اجازه ورکړي او چې اجازه ورنکړي. مثلا زه ما یو نیټورک جوړ کړی ده، مثال ورکوم اوس ما نه ده جوړ کړی چې څوک هم چې ډیټا دغه فولډر ته کاپي کوي دې نه بیرته ډیلیټ کولی نه شي. دا اوس انسټرکشن او دا څه ورته وایي پرمیشن ورکول د سرور کار ده. اوس دا سرور زه یم، زه دې نورو ته وایم چې ته دا کار کولی شي سر دلته کاپي کولی شي بیرته ډیلیټ کولی نه شي مواد، دې ځینې مواد اخیستلی شي هغه ځینې مواد نه شي اخیستلی. دا ټول بیا سرور او کلاینټ کار ده. بیا دا نیټورک په غټو سطحو کې هم جوړېږي، مثلا ښار په سطحه نیټورک جوړېږي. اوس دا موبایل چې تاسو استفاده کوئ زنګ وهئ یو نفر ته دا هم یو نیټورک ته ګوره دا په کوټه کې نه سیګنلو طریقې نه ته کنیکټ کېږي کم په هغه سره ټاور سره، ټاور نه بیا بل موبایل کنیکټ کېږي، دواړه تاسو یو بل سره خبرې کولی شي. انټرنیټ له طریقې نه چا سره چیټینګ کوي دا خپل هم د نیټورک یو برخه ده چې هغه نفر د دنیا هر ګوټ کې ته کمپیوټر کې هغه بیخي موبایل کې کار کوي
تاسو یو بل سره د نیټورک طریقې نه یو ځای شوي. نیټورک والا خلک هر کمپنۍ کې هغوی ته ضرورت شته ده. هر څوک چې نیټورکینګ زده اوسي ډېر ښه سیسټمونه کمپنیانو ته جوړول شي چې هغوی ډیټا سیکیور اوسي، هغوی سیکیورټي قوي اوسي د کمپنۍ، چې ډیټا ته نه ورکه نه شي، څوک ته نه غلا ونه کړي، وایرس ونه وهي. دا شیان زیات نیټورک والا د دې خیال ساتي. بیا راځو بلې برخې ته چې ویب ډیزاینران دي. ویب ډیزاینرز چې شي کوي، ویب فعال باید پوه شي چې ویب سایټ نه مې منظور دی. د ویب سایټ ته چې www.google.com facebook.com youtube.com دا ټول ویب سایټونه دي. دا یو ډیزاینر دا جوړ کړی دی چې هغې ته وایي ویب ډیزاینر. دا ویب ډیزاینر څه کار کوي؟ دا څه رقم د ډیزاین چې تا ته ویب سایټ کې ښکاري دا ټول ډیزاین یې هغه کړی ده. دا هم داسې نه چې خپل سر باندې ډیزاین وکړي، خپل قوانین لري چې ته سرچ چېرته واچوې، معلومات عموماً کوم ځای کې ښه ده چې خلکو ته ښه په سترګه لګېږي او همغه ځای نه کچ کوي. ته باید ویب سایټ کې لاندې قسمت کې خپل ټول معلومات اضافه کړي، کمپنۍ نوم دا ده، دا دلته ده، داسې ټول حساب کتاب د دوی هم یو قوانین شته دي. خو ډیزاین کې قوانین نشته دي چې څنګه ته کولی شي هغه ښه ښکاره شي، ته کولی شي جوړې کړي. اوس تنها ویب ډیزاینران نه دي، یو بله برخه هم ده چې ویب ډیولپرز دي. دا دواړه کنیکټډ دي یو بل سره. یو ویب سایټ چې جوړېږي د دوه قسمه خلکو ته ضرورت لري. یو ویب ډیزاینر چې دا ویب سایټ ډیزاین کړي ټول، او یو ویب ډیولپر چې د ویب سایټ کې فنکشنز ورواچوي. فنکشنز مطلب یو بټن ما ډیزاین کړله په ویب ډیزاینینګ کې، دې بټن باندې چې زه کلیک کوم دا باید څه کار وکړي. مثلا یو سرچ بار جوړ شو او دلته یو تکمه جوړه شوه چې سرچ په نوم. د سرچ بار کې ته لیکي چې دغه شی ما ته کوم ځای کې پیدا کېږي، لکه ګوګل کې چې لیکي. دا اوس څه شو؟ دا ټول د یو ویب ډیزاینر کار شو. کله هم چې ته په دې سرچ باندې کلیک کوې، بیا د هغې نه بعد ځي ډیټابیس کې ګوري چې کوم هلته ده کوم هلته نه ده. دا کار چې بیا کوم د ویب ډیولپرانو کار چې دا ټول ویب سایټ کې هر ځای کې کلیک کوي، هغه یو پیج ته دې بوځي، هغه فنکشنز کوي، ډیټا سیف کوي، فارم فل کوي، معلوم دا ایمیل ساین اپ کوي، ساین ان کوي. دا ټول چې کوم ده ویب ډیولپر کار دی. چې ویب ډیولپر او ویب ډیزاینر کنیکټډ فیلډز دي. که ویب ډیزاینر اوسي ډیولپر هم نه اوسي، ویب سایټ نه کمپلیټ کېږي. که ویب ډیولپر اوسي ډیزاین هم نه اوسي، هغه هم نه کمپلیټ کېږي. داسې خلک هم شته دي چې دا دواړه یو ځای کې دي. مثلا دا خپل یو کس ده، هم ډیزاینر ده هم ډیولپر ده، خپله ډیزاین هم کوي، خپله ډیولپمنټ هم کوي، هغه بیا معاش هم جګ کوي. بلې برخې ته به راشو، هغه ده ګرافیک ډیزاینینګ. ګرافیک ډیزاینینګ خو پوهېږي چې کوم تصویران جوړوي خلک، ویډیوګانې جوړوي، برانډینګ کوي د کمپنیانو، او ورپسې راځه انیمیشنز جوړوي، اعلانونه جوړوي، 2D اعلان جوړوي، 3D اعلان جوړوي، پوسټر یې جوړوي. سوشل میډیا ته دی چې کوم پوسټر یې ته ګورې ښایسته ښایسته ډیزاین سره جوړ شوي اوسي، هغه یو ګرافیک ډیزاینر کار ده. او نور پکې څه کوي؟ تاسو د روشن، د اتصالات، دا کوم کمپنیان د مخابراتي کمپنیان چې کوم شرکتونه د دوی اعلانونه چې ګورې دا ټول ګرافیک ډیزاینر دا کار کوي. او په کمپیوټر کې کوي. دا څه هم شیان چې زه وایم دا ټول بیرته کمپیوټر پورې تړلې خبرې دي. دا نه ده چې دا برخې زه تشریح کوم هغه په کوم بل فیلډ کې یا کوم بل سیسټم کې رواني، په همدې کمپیوټر کې دي. اوس که ګرافیک ډیزاینر وي، کېدای شي دا ما ویډیو ایډیټ ته اوس چې زه کومه روانه ده دا بیخي نه اوسي، ګاډه وډه بس همداسې به روان وي. چېرته غلط شوی وم هغه به پکې راځي، کوم ځایونه کې چې زه غواړم بعضې عکسونه راشي هغه به پکې نه راځي. دا ټول د ګرافیک ډیزاینر کمال ده. ګرافیک ډیزاینر موږ په دې سطحه باندې فعلا پوهېږو چې عکس جوړولی شي، ویډیو جوړولی شي، کمپنی برانډینګ کولی شي، نور انیمیشنز جوړولی شي، خو په یو څو دانې نورو. مګر ګرافیک ډیزاینر په نور نړۍ کې ډېر غټ رول په میډیا او سینما کې لري. ولې افغانستان کې سینما برخه بیخي نشته ده، ځکه د دوی استفاده هم نشته ده. چې کوم فلمونه ته ګورې یا سریالونه ګورې چې هغې کې انیمیشن زیات استفاده شوي، بعضه ګورې چې نفر د تیارې نه راغورځېدلی ده او راخوشې ده او کله یو شي سره تختې سره لګېږي، بیا فراشوت را پیدا کړي واغوندي او فراشوت واسکي او ځمکې ته سي لینډ وکړي، یا بل نفر دې همداسې هوا نه راخوشي دي جنګونه کوي او بیرته بیا هغه ځمکې ته چې رسېږي فراشوتونه یې پیدا کړي ونځولي دي. دا کارونه چې کوم دي دا یو ګرافیک ډیزاینر کوي. دا په رښتیا هلته اسمان یې ځان نه ده راچولی، دا ټول یو شنه پرده کې ریکارډ شوي اوسي، بس هغه
ګرافیک ډیزاینر 3D کې دا هر څه جوړي گیمونه چې تاسو وګورئ بل برخه گیم کې یو ګرافیک ډیزاینر ډېر عمده رول لري چې دا کوم منظره ته ګوري هغه پکې یو ګرافیک ډیزاینر جوړ کړي دا ان کریکټر خپل دا کوم نفر چې تای په گیم کې روان یا رخواته یو کار کې سوق واره لغته واره دا ټول یو ګرافیک ډیزاینر د کریکټر جوړ کړي بیا انجینری هم د برخه کې چې هغه په دې سکان او لغته ګرځېدو ته په کوډینګ کې هغه انسټرکشنز ورکړي ته باید دا کارو کې چې کله دا توک مزه پریس کوو دا یو ګرافیک ډیزاینر ډېر عمده رول لري انجینری هم په کمپیوټر کې تکولای شي اوس چا چې انجینری لوستي د هغې مخکې سرکار ورق په سره بو خط کشي به یې غټه تخته به یې جوړه کړې وله او روان به پکې روان به مطلب ګرځېدو نو خو همدغه کارونه به یې پکې کول اوس کمپیوټر کې سافټویر راوتی دي د انجینرانو دپاره چې هغه خپل مثلا آټوکیډ په نوم سافټویر ده ریویټ په نوم شته ده 3D ماکس په نوم شته ده چې دا د کور نقشې بنیاد څنګه جوړیږي اول منزل څنګه ښکاري دویم منزل دا ټول 3D کې جوړی او بیا ورته ورښیم 2D کې هم جوړی مثلا نقشه اول 2D کې جوړی بیا هغه نقشه چې 3D کې څنګه ښکاري په رښتیانو کې هغه تاته 3D کې ښیي نو دا یو انجینر کار ده اوس انجینر کې بیا موږ دوه برخې لرو انټیریر ډیزاینر لرو ایکسټیریر ډیزاینر لرو دا هم برخې دي جدا جدا ایکسټیریر ډیزاینر داسې کس ته وایي چې صرف دغه بلند منزل تاته جوړی او ښیي چې دا بلند منزل به باندې نه داسې طریقې سره ښکاري انټیریر ډیزاینر څه کار کوي یو چا کور جوړ کړی د مکمل هغه وایي دغه کور ده دې دننه ماته څه رقم ته ډیکوریټ کوي اوس که یو نفر انټیریر ډیزاینر نه وي او ډایرکټ شروع کړي په کار باندې ورته ها ټول کارونه خلاص کړي پردې ولګوي میزونه جوړ کړي کور مالک چې راځي ګوري وایي دا خو یو هم د مانه ده خو دا د څه کړي دي د هغه په ذوق باندې نو مجبور یې چې دا ټول تا خواته کړي نو هغې دپاره اول 3D کې راځي ورته ښیي چې ګوره دغه کوټه به دې طریقې سره جوړیږي دا کوټه به داسې حویلۍ به داسې باندې به داسې جوړیږي چې کوم برنډه ده نو که چیرې خوښ نه و بیا وایي دا پرده تبدیل کړه بیا به پرده 3D په سادګۍ سره تبدیل کړي دا نورې وړه ده غټه یې کړه غټه به یې کړي چې ښه فاینل شو انټیریر ډیزاین کې هغې نه بعد ته دا کار په شروع کوي او سر ته رسوي افغانستان کې دا شاید نشته دي فعلا موږ خپله مور انټیریر ډیزاینره ده چې څه رقم ته خوښه شو هر رقم پردې ولګوله موږ ته وایي بس راوړئ وړئ وبه یې لګوي او څه رقم ته کوچ پکار و څه رقم تانوارې پکار وه دا ټول د هغوی په خوښه کې اوس دغسې نورې برخې هم دي فاینانشل اکاونټینګ هم پکې ده ډېر داسې نور سیسټمونه دي چې کمپیوټر له طریقې نه خلک کوي دا کوم کمپیوټر چې اوس دا څونه ما بیان کړل دا صرف همدا لیپټاپ او ډیسکټاپ باره کې ما ویلي اوس ډاکټرۍ سیستم کې شفاخانه کې بیل رقم کمپیوټر دي چې هغه استفاده ما ورته نه پوهېږي خپله ډاکټر هم یو نفر ورته راځي ورته باندې پوهېږي چې دا ماشینو ته دا داسې داسې کار کوي لکه سی ټي سکین شو الټراساونډ شو دا کوم ټول کمپیوټرونه دي خو هغه مشخص ځای دپاره دي چې هغه خلک استفاده کولی شي دې خواته نور څوک باندې له شفاخانې نه نشي استفاده کولی نو ګډوډ لګیا شوم یو څه معلومات مې کمپیوټر باره کې تاسو ته درکړل امید چې څه ته نه زده کړي اوسي څه سوالونه هم چې ول هغه حل شوي اوسي که بیا هم کوم سوال پاتې کامنټ کې ولیکئ حتما یو ویډیو ورته زه جوړه کړم مننه